ړوندم شوې د خیره څوک هم اوس ته ګرځې نو ولې زه ستا نه کم یم څه بچه خدای پاک ښځې بس زه خو پکې نور نه یم که ته ګرځې نو ګرځه خو یوه خبره مې واوره وایه ګوره ښځې خبره دا ده که نه چې هسې ځان مه ستړی کوه په کلار کښېنه ویم دا اسمان ګرانه ده که ته په پکو شین کې ته ګوره که نه دا خبره به که خیر نن زه صفا کوم تباه کې سمې تباه که چې پتې ولګي یا خدای زما دې تا ته توبه دا زه څه وایم او دی څه وایي او ته هم ښه وې د خوږ نه دی لکه چې بیا هغه مشینو ته دی ګبین د مچو ګبین ویم ښځې خیال کوه ګورې د مچو د ګبین نه مې ساته چېرته بې وخته مې توت ته تورې نه کي اوهو داستان ګله داسې خو به ډېره ګرانه شي ګزارو نه کې ګورې او مه یارېږه وژنم دې نه دې خوښه ښه ماڼې اوس خو امید دی چې زما خبرې به اورې او شکر دی ولې زه تا ته کوڼ ښکارم نه نه خدای دې نه کړي ته خو کوڼ نه یې هوښیار خو شوم خو یقین په خدای وکړه چې تا سره خوارم ډېر شوم ما سره نه یې خوار شوی دا خو چې د کله نه ته ریټایر شوې که نه نو نه چاته تین ښکاري او نه تیره نو دغه حال خو ستا هم دی دا د رور په کور کې د رور سره د ملاقات دپاره انتظارونه کې اریسیا خبره ده و یو یې حق نه مني او بل ورته وایي چې شا به درانې وتلي السلام علیکم تجمل صاحب واقعي چې زه لیټ شوم زه معافي غواړم بس اوس د کوره دروځم او په نیمه ګنټه کې به درو رسم اوکې الله پامان دا بیا چېرته روانه شوې عشرت اره ولې بابي تاسو څه اعتراض شته څه اعتراض غټ اعتراض ټول عمر دې په ریکارډینګونو په ریهرسلونو کې تېر کړ اوس خو دې په ویښتو کې سپینم لګېدلي بابي که دا مخو که دې سمه نه ده که نه نو خبرې خو پې لږې سمې کوه که نه تام په دې ډرامو کې په دې خوارو خو ډېرې سربې خبرې زده کړې خوارو لیدلي نو پېزوانونه اوسې چولي لړې لړې ټیکونه اخواشه بابي خواره شي خپل بې غرونه ماته مه کوه ښه خواره ته شو خوار د خاطران شه دا کې خور د مشرانو تمیز نه شاړو پوهېږي نه په خبره دې ګلدان او دې ټیبل لیمپ ته هم پام نشي گردش خان لالا وګوره که نه دی بابي ته هسې به سهار وخت دی ما ته مټیان لوستي ښه لکه د فساد جړله زیمه دا خو فرشته ده فرشته وای په دې مې پوه کوي چې دا تاسو ولې هر وخت لکه د چرګانو غوندې په ډېران په جنګي گردش خان لالا زه خو خپل ریکارډینګ لتلم خو دې بابي نه ده دې راته لار ونیوله عشرت خورې ځه ته خپل ریکارډینګ له زه پتا باندې ناوخته کېږي ډېره ښه ده لالا زه څنګه درته وایم څه ته راته ولاړې ځه سترګې دې نیولي بټې ګوره ګردش خانه زه دله نور د کور کارونه نشم کولی دا دې ټوله ورځ ریکارډینګونو له ګرځي او زه دې ستاسو خدمتونه کوم نور هم رانه تیار او نه خوړه ښه یا الله دا کور دی که میدان جنگ هر کس پکې چې ټاکې ځان په دړی حسابوي زه گردش خان عین غین خو په هېڅ رو ګودر نه پوهېږم چې د بنګړو د بار سره څه وکړم څه سټینګېږي نه او کلکې تړلی نه شم